ब्रेकिंग न्यूज़ د محمد عامر عمر اکمل شرجیل خان او احمد شهزاد د مینوال د فاره د خوشحالي خبر د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی چیرمن د بدلیدو سره غټي فیصلې کېدو والا دي د محمد عامر عمر اکمل شرجیل خان او احمد شهزاد دوباره د پاکستان په ټیم کې شاملېدو امکان تاسو ته پته وي محمد عامر په 17 دسمبر 2020 کې د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اغسته وو محمد عامر ویلو چې مصباح الحق او وقار یونس د سوپوري د پاکستان کرکټ ټیم کوچز وینځو او پاکستان په ټیم کې لوب نه کومه د مصباح الحق او وقار یونس سره محمد عامر تعلقات ټیک نه وقار یونس په محمد عامر ته چې کوم دی پیک سره وایي مطلب ویل چې تا په کرکټ کې رشوت اغستره نو په دې وجه باندې محمد عامر د ډیر ذهني دباو ښکارو نو محمد عامر د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ واغستو خو بیا مصباح الحق او وقار یونس د بالینګ او د بیټینګ کوچ د وحدونه ختم کړی شو دینه بعد محمد عامر غوښتو چې ریټایرمنټ واپس واخلي او د پاکستان کرکټ ټیم ته دوباره راشي بیا محمد عامر ته یو بل مسله رااله چې هغه مسله دا و چې د پاکستان کرکټ بورډ نوی چیرمن رمیز راجا شو او د رمیز راجا او د محمد عامر تعلقات هم ښه نه دي رمیز راجا ویلو چې کوم کلاریانو پیک سینکلې وي نو هغه پاکستان ټیم ته هیڅ کله نشي راتللی د رمیز راجا د اشاره محمد عامر عمر اکمل او شرجیل خان ته وا نو په دغه وجه باندې محمد عامر ویلو چې رسوپوري د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن رمیز راجا وي نو زه پاکستان په ټیم کې لوب نه کوم اوس چې کوم د مصباح الحق او وقار یونس د کوچز د وحدونه ختم کړي شوی دي او رمیز راجا د چیرمنۍ د وحدې نه هم ختم کړي شوی دی دین علاوه محمد عامر د نجم سیټي په حق کې ټویټ هم کړی دی نو اندازه داسې لګي چې محمد عامر به دوباره د پاکستان په ټیم کې شاملېږي د نجم سیټي نه پوښتنه وشو چې شرجیل خان او محمد عامر د پاکستان ټیم ته دوباره کم بیک کولی شي راتلی شي کنه نو چیرمن نجم سیټي دا ویل چې زه غواړم چې محمد عامر شاهین شاه افریدي حارث روپ او نسیم شاه یو ځای په ټیم کې شامل وي ځکه چې بیا ور پاکستان کرکټ ټیم ډیر مضبوط وي خاص کر شرجیل خان عمر اکمل او احمد شهزاد نن سبا په ډیر زیات پام کې دي نو ډیر زیات چانس لري چې دیو د پاکستان کرکټ ټیم ته دوباره راشي او کم بیک وکړي کله محمد عامر په بالینګ کې هغه شانتي سوینګ او سپیډ وو او د محمد عامر بالینګ خو نو محمد عامر به هم دوباره زر تر زر پاکستان ټیم ته راشي نو که تاسو هم د محمد عامر شرجیل خان عمر اکمل او احمد شهزاد مینوالي نو دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروری شیر کړئ او تاسو څه خیال لرئ چې محمد عامر شرجیل خان عمر اکمل او احمد شهزاد د پاکستان ټیم ته دوباره راشي او کنه په کمنټ سیکشن کې را خپل نظر ضروری شیر کړئ